ګرانو کتونکو، په یوه کلي کې یو ځوان اوسېدی چې د هغه نه خاص شکل و او نه یې تعلیم و. دا ځوان یو د تره لور وه. دا ځوان فیصله وکړه چې زه د دا تره لور سره به واده کوم. نو ځکه د دې ځوان مور پلار هم د جنۍ طرف متوجه سو. دا جنۍ هم اقرار وکړو چې زه د دا ځوان سره واده ته تیاره یم. نو لږ ټیم بعد د دا جنۍ او د دا ځوان واده وسو. د واده نه بعد دا جنۍ ته پته ولګېده چې د دې خاوند خو ډېر جاهل انسان دی. د ده خو نه عقل شته او نه شکل شته. د دې وجې نه د دې جنۍ د خپل خاوند دپاره رو رو په زړه کې نفرت ډېرېدی. د واده نه څو ورځې بعد دا جنۍ خپل کور ته ولاړه. څو ورځې کور ته تېرې کې زړه یې غوښتی چې خپل مور پلار ته ووایي چې د دې دا خاوند نه دی خوښ. خو دا همت یې نسو کوی ځکه چې دې د واده دپاره خپله اقرار کړی و. څو ورځې تېرې سوې، دا خاوند خپل خسر کور ته رالی. د دا جنۍ مور پلار دا جنۍ ته ویل ځان تیار که، ستا خاوند راغلی دی او تا کور ته بیایي. دا جنۍ ځان تیار کو او کور طرف د خاوند سره روان شوه. په لارې باندې یو کلی رالی. دا جنۍ فرمایش وکړي چې زه ډېره تږې یم، ماله لږ اوبه راوړه. نږدې یو کوه وه. دا خاوند کوې طرف لاړی او د کوې نه اوبه راکاږلو کوشش باندې شروع سو. دا جنۍ چې وکتو چې دا خاوند د کوې سره ولاړ دی، د شا د خوا یې دیکه ورکه او دا خاوند په کوه کې ولوېدو. جنۍ د هغه ځای نه کور ته روانه شوه او د پلار پر کور باندې مکاریانې شروع کړې. مور پلار ته وویلې چې دا خو ډېر بې حسه سړی دی، زه یې یوازې پرېږدلم او دی رانه ولاړی. زه یېرېدلم په خپل عزت باندې چېرته پردی سړی رانه شي، نو ځکه برته دې کور ته رالم. مور پلار هم سخت غوسه سو. دا زوم لره چې دا څنګه کس دی چې زموږ لورې یوازې یکې تنها پرېږدله. خو دا کم کس چې په کوه کې لوېدلی و، هغه په اوبو کې هغه رسۍ ونیوله چې په کم باندې موږ اوبه راکاږو، او دغه رسۍ په مدد سره د کوې نه راوختو. سوچ و فکر یې وکړو چې زما ښځه څنګه داسې کوی سي. خو بیا د ځان سره سوچ وکړئ چې هېڅ کیسه نه ده، زه به بیا هم لاړ سم، د خپله ښځه به کور ته راولم. دا ځوان لاړی خپلې ښځې کور ته او دروازه یې وټکوله. د خسر ورخواښې خبرې ورته وکړې او په چوره دې ورته وویل چې ته څنګه بې حسه کس یې چې زموږ لور دې یکې تنها پرېښې وه او ته جن تللی وې. دا ځوان چوپ د دې خبرې واورېدې. د دا جنۍ مور پلار ته دا احساس وسو چې د دې زوم ډېر شرمنده دی. بیا هم دا زوم یې معاف کړئ او خپل لور ته حکم ورکړئ چې ځان تیار که، د خپل خاوند سره کور ته لاړ شه. دا لور ځان تیار کو او د دا خاوند سره روانه شوه. پر لارې باندې دا جنۍ د خپل ځان سره سوچ وکړئ چې حالانکه دا
جاهل کس دی سبق نه دی ولی تعلیم نه دی کړی لیکن د زما د عزت خیال وساتئ زما عیب پټ کړئ زما د مور پلار در نظر زما عزت نسو کم دی اگر چا تعلیم نه لري لیکن د زړه ډېر غټ دی د هغې ورځې بعد د دې جنۍ په زړه کې د دا خاوند دپاره دومره محبت پیدا شو چې خپل ټول عمر د دا خاوند سره تیر کو او دته خپل ټول محبتونه ورکو. ګرانو کتونکو، مونږ به د چا د عهدې د چا د پیسو او چا د شکل نه متاثره کیږو، بلکې مونږ به دا ګورو چې د دې انسان زړه څنګه دی. که تاسو ټول غواړئ چې دا رقم خوندورې کیسې تاسو واورئ نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او سره د ګنټې په نشان باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته ټولې ویډیوز زمونږ د په وخت سره ملاو شي. هیله لرم چې تاسو به دا ویډیو د خپل ملګرو سره پر واتساپ، فیسبوک او ټویټر باندې شیر کړئ